پېښور کې یو جومات چا جوړ کړو ډېر اعلی، نو زه بوتلم وایي مونځ به پکې ړومبېد ته کې بیا پکې مونږ مونځ کوو. ما خلاف شو یاره چې ورلم ډېر خشته جومات یې جوړ کړی ډېر مزېدار شاندار. نو اکثر دا جوماتونه پخوا به زمانه کې د بار خلکو به د عربو دا جوماتونه جوړو. نو ما لکه دا جومات هم جوړ کړی دی، دا چېتا کم تنظیم یا عربو ته جوړ کړی دی؟ ویې نه، دا خو مونږ په خپله جوړ کړی دی. لکه ډېر خشته قالینونه و، ایسیګان پکې لګول، ډېر خشته ماربلې ټیلونه پکې لګول. یاره وایي دا خو داسې وشول چې زمونږ دا جومات ډېر پوټی نه و او داسې کچا پوخ و لخو د کمزور و. بس ماسخوتن کېناستو، یو کس پکې آواز وکړ هلکه ځان له پخې بنګلې جوړ کړه، دا خدای دا کور کچا ځان له خو چې د زوی وادي نو لګیا یو بنګلې جوړو او دا خدای دا کور داسې دی، دا د کتو دا ناست جامې پکې د خورو کېږي دا جوړو نه راځي چې جوړې کړو. بس بلم وی ډېره ښه ده، بلم وی ډېره ښه ده، بلم وی ډېره ښه ده. بس هم حق دی لکه زونه صبر کوو نن یې غم کوو، چنده نه غواړو. که چاره کړې ورته انکار نه کوو او که چاره نه کړې چنده نه غواړو، په خپله جوړو. د زوی مې واده دی خو 10 لکه لګوم، 15 لکه لګوم، 3 لکه لګوم، د لور مې واده دی خو 15 لکه لګوم، د خدای په دې کور یې ولې نه لګوم. بس یو کس پکې آواز وکړه لکه دومره سیمټ زما 300 بورې 1500 بورې، بل آواز وکړه لکه خښته پکې زما، بل پکې آواز وکړه 2 ټنه سیخه زما، بل آواز وکړه 15 لکه زما، بل وی 10 لکه زما، بل وی 3 لکه زما. مالدار خلک ټول په هغه ځای مې حساب وکړه، دونه اعلانونه او دونه شی وشو چې زموږ جومات پې جوړېده په هغه ځای. یو سړی را سره په صف کې ناست، هغه وی چې دلته یو خان بابا دی بوډا، نوم یې واخیسته خو زه تاسو ته نوم نه اړم، نیک سړی دی، ښه سړی دی، ګیراجي دی، هغه له ورشئ به هم در سره مدد وکړي. ما وی ډېره ښه ده، خو هلکه بار نوځو ګورئ محلې نه بار نوځو، که چاره کول انکار به نه کوو، خو بار به چنده نه غواړو، بار به کټ نه ږدو، بار به کوسه په کوسه نه ګرځو. خفه کېږئ ما، نن زمونږ دې چندو چې دا بار ګرځي او دا شکره یې وسره او دا لوډ سپیکر یې وسره دین یې بدنام کړ. ځای په ځای شکره دی او ټوکرې دی او کوسي دی او لارې دی او بازارونه دی. لکه خپل کور له چنده غواړي، د خدای کور دی او شرمه، بس د خپل جومات کې چنده غواړه، بس نشي کولی مې کوه. وی چې خان بابا له مونځ مکو لاړو. خان بابا څوک دی؟ غټه اجره لري، زامن غټ مالداران دي، په اجره کې 5-6 غټې غټې لینډ کروزرې او موټرې ولاړې دي. غټه اجره چې پېښور دغه ځای کې 15 مرلې څوک نشي جوړولی، د په کنالونو اجره ابشارونه دي په اجره کې. اوس خان بابا مونږ راغلي یو جومات جوړو دا خپل، او فیصله هم په دې وکړه چې د بار چا نه چنده نه اخلو او په خپله جوړو. د پکې 15 لکه ورکړئ، مثلا د 10 لکه ورکړئ، د 2 سیخو منه، د ماربلو منل، د داو منل، د دا ورته ورول. خان بابا ته مونږ وی چې خان بابا هم پکې یو 6 لکه روپۍ، 6 لکه نه یو 15 لکه، د مالدار دې سې پې نه کېږي. وی خان بابا وی چې دا خو ډېره ښه خبره ده. جیب ته لاس کړئ 200 روپۍ راوویستې، 200. تاسو مر پورې وخندل 200 روپۍ. یاره یقین وکړه که چېرې ته 200 وکړې نو به ته هم ور پورې وخاندې چې 200 پکې سي، ماشوم هم نه دي. 200 روپۍ راوویستې. خان بابا 200 دي، دا 200. خان بابا تا د مونږ خبرې واورېدې؟ د دومره لکه د دومره د خښتې وی بس هر څه کې که دا والی الی که نالی نورې نشته. مونږ وی دا 200 دې په دا میز کېده او ته م پرېښودې په دې ځان لکه چې ټاپیان یې که نه سوارلی، دا 200 به م پکې خدای پیدا کړي. لړو دا ماړه وی دا خدای کور دی، خدای غني دی. لکه بېشکه خدای غني دی، بېشکه غني دی. نو د هغې څه مطلب دی چې دا خدای کور به نه جوړوي، خدای به په خپله راکوزېږي جوړوي، خدای به د تیار محل راوړي دلته به ږدي. دا زمونږ د خلکو خبرې دي. الله غني څه معنا؟ خدای بې پروا دی. الله غني څه معنا؟ چاته حاجت نه لري. الله غني څه معنا؟ چا نه سوال نه کوي ځان دپاره. الله غني څه معنا؟ چاته محتاج نه دی. د هغې دا مطلب نه دی چې دا خدای کور به نه جوړوي، د خدای کور له به د یو بل نه پیسې نه غواړي. دا خبرې غلطې دي. کبر یې وکړه، موږ لاړو. موږ وی بس تا خان بابا پرېږده، زه بس د پلم په دې پیسو جوړېږي.
سارم چې مونږ کا اقا سړی چې هغه د خان یاد کړو هغه ډرایور وي هغه ډرایور ته چې خان بابا نه خبر یې مونږ وینا بیګا پنی مشپه کې ور باندې فالج اٹیک کړي نه خله کار کوي نه لاس کوي نه خپه کوي او پیښور کې رحمان هسپتال کې پروت دی وای کنه خدای کولی شي کې نشي کوي موټر دې ستا او ستا لینډ کروزر دی او ستا ټوپک دی او ستا قوم دی تاسو پیسه ده او ته چې یم خو زیم ملا صاحب پکې سي ګیره پکې سي پټکې پکې سي مدرسه پکې سي جمعات پکې سي ته پکې سي ته څه شي د غلو بوجه جمعات کې خو عبادت کوي ګیره خو د پیغمبر سنت دی پټکې خو د پیغمبر په سر والله که د پیغمبر په سر نو موږ په پټکې څه کول ګیره خو د پیغمبر مبارک و چې دا هغه نه موږ له ګیره پرېښوده جمعات کې خو پیغمبر مونځ کړی دی جوړ کړی دی نو زه ځکه کوم کنه دا خو ته پیغمبر ته سپک ګور کبر به بالکل نه کوو زما چې څومره مقتدیان یو د هر ځای نه چې راځي دا خبره به کوو چې کبر به نه کوو لویي به نه کوو عاجزي به کوو ته ګوره رزق به خدای درکوي قسم د الله په ذات په دا منبر د تناسیم روزي به خدای درکوي قسم د خدای په ذات دلته د تناسیم قسم د تقرب عزت به خدای درکوي حیا به خدای درکوي کبر به بالکل نه د پیغمبر مبارک په نقش قدم بدو کنه مونږ خو د حضور مونږ د فرعون امتیان نه یو مونږ د رسول الله مبارک امتیان مونږ د نمرود په نقش قدم نزو مونږ د فرعون په نقش قدم نزو مونږ د حامان او د شداد په نقش قدم نزو مونږ به د حضرت بلال په نقش قدم زو مونږ به د حضرت ابو هريره په نقش قدم زو مونږ به د رسول الله مبارک په نقش قدم کو زمونږ امام ابو جهل نه دی زمونږ امام رسول الله مبارک زولی د انګریز پیښه او نخرې کوم زولی د يهودي پیښه او نخرې کوم زولی د هندو پیښه او نخرې کوم زبر د رسول الله مبارک نقشه ځان لخوا او زب خپل لور د بیبي فاطمه نقشه خو او زب خپل لور او خپل خور لا د بیبي عائشه نقشه خو په دې به خوشاله زب په دې پوړو درېګم په دې به قبر نکوم چې دا پوړ دی یو صحابي مونږ کاو نظم کې له پوکې ورکه دوړه و دوړه پوکې ورکه چې تندې ته مې خوره لري شي حضور پاک ورته وی افلح ترب وجهک مخ په خورو ککل کا پوکې مو په مخ مانځ کې پرې چې تندې په دا خورو ککل شي زوب چرتا خور الله الته خدای خبر چې په خور کې موږ سره سکیږي تیارې خورې چې لاړ شو سبا کېږي د مارونو ماران به لړمانان به چینجی به په دا خورو کې کفن دې خورې بشي ختم بشي دانچه به جوړ شي الته سم نه پکاري کدل تر یو مثال بدر کم چې ته په پیښه د غنم تا دانه چې ترسو خورې شوی ني ددنه تیغ روزي د غنم دانه ته په رومال کې اون غاړو په الماره کې د په پرچ کې دا هم اقه سه پرتې ددنه به میوه کله روچتيږي ددنه به شنه پانه کله جوړيږي چې دې ځان خورې کې ځان خورې کې دنه څنګه وتا ځان خورې کې د میوه ونیولا ځان رک نو دې کامیاب شنو ځان خورې کې چې کامیاب شي ځان خکته کا جزیو کا من تواضع لله رفعه الله ته ګوره چې خدای دې عزت ترکي او کې نه درکي نبی کریم صلی الله علیه وسلم خبره میکولا نو هغه د یوسف علیه السلام رونو خو یوسف علیه السلام سره ظلم وکړ یوسف علیه السلام له الله څخه چلو کدی خو کبر وکړ لو یې وکړه هغه یوسف علیه السلام پر دې غلام پر دې نوکر بیا جیل تلال او اخره کې خدای پاک د مصر بادشاہي ولا ورکړه الله چې کوي کول شي بادشاہي ورکړه د غلی مالک ورسه شو دارونه غلی ته محتاج شو ورلاله ها لاله ورلا هغه بیا قصه وکړه په جنگل وراله اوه دا خو زموږ غرور یوسف دی مونږ خو دې خو به ختمي اخو بادشاہ دی مونږ ورته محتاج یو نه لاس تناس شو اخو بادشاہ دی مونږ ورته محتاج یو نه لاس تناس شو نو اغي وته یو ټکی وی غرونو ملامت تالله لقد آثرك الله علينا وان كنا لخاطئين زمونږ د قسم د الله په ذاتی ای یوسفا زمونږ د قسم د الله په ذاتی ای یوسفا چې تعالی خدای په مونږ عزت درکړي هرونه وته وي مونږ غلطي کړې
تعالی خدای په مونږ عزت درکړی دی، مونږ غلطي کړې ده. نو یوسف علیه السلام ورته څه وایي؟ همدا خدای پیغمبرو لا تثریب علیکم اليوم، زه اس ملامتیا نشته، ځان ملامت مه ګڼئ، یغفر الله لکم، خدای مو بخا معافی کړل. نو ام سلمه رضی الله تعالی عنها هغه دواړو ته وایي ورشئ حضور پاک ته مخامخ کښېنئ، دغه ټکي ورته ووایه. چې دی رالل حضور پاک ته مخامخ کښېناستل، نبي علیه السلام ته مخ داسې واړه، دی بل طرف ته رالل کېناستل، هغې ته مخ داسې واړه، دی بیا دې طرف ته رالل، هغه ټکي ورته وایي چې کوم د یوسف علیه السلام رونو ویلی و. تالله قسم بالله لقد آثرک الله علینا، تعالی خدای پیغمبر مبارکه په مونږ ډېر لوی فضیلت درکړی. وین کنا لخاطئین، او مونږ خطا کار یو، مونږ نه غلطي شوې ده، بس مونږ معافي غواړو. بس رسول الله مبارک ته چې دا ووې، ناوی لا تثریب علیکم اليوم، زمړه اس ملامتي هم نشته، یغفر الله لکم، خدای مو بخا. دیم ورته ونه وې چې دا ولې غلطي کوله، دا شیرونه دی ولې ما پسې جوړول، دا زما د الله بېزتي دی ولې کوله، بس خبره ختم. دا زمونږ کابرو کې هم دا نقشې پرتې دي. مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه کوم چې زمونږ د دارالعلوم دیوبند رئیس او محتمم او بانی مبانی دی، یو سړي به وی دا کافر دی، وی مولانا قاسم صاحب ته چې د پلان کې جومات امام صاحب ته کافر وی، وی ښه ما ته کافر وی او تا ته کافر وی. ما سره کې سوچو چې ما کې به د کفر سوي کنه، ما ته خو نه دی معلوم، زه خو ځان ته مسلمان ویم، زه خو ځان ته مسلمان ما ته ښکاري. تپوس ته وکړم که د کفر څه خبره پکې دا خو ډېر خطرناک شی دی چې توبه ته وباسم. داسې به څوک وکړي چې تا ته څوک کافر ووایي، ها زه کافر یم، ستا هغه پلارم کافر و، ستا هغه نیکه م کافر و، ستا هغه مور م کافره وه، او څه چل ما ته کافر غوبل به جوړ شي، ته کافر یې. نه نه، سهار وختي ځان سره یو دوه طالبان مولیان واغېستل، اقا مولا صاحب چې چا ورته کافر وي هغه پسې لاړه، شاته ورپسې په مانځه ودرېد. خو نه دی خبره، خو مخکې مونځ کوي چې سلام سنگ وګرځه وی کتل مولانا قاسم نانوتي ورپسې شاته ولاړ دی. مولا صاحب خو اول ویرېد چې خدایا اسې نه را سره باس شروع نه کړي، د سره به څوک باس کوي، مناظرې له نه راغلي، باس له نه راغلي. او دویمه خبره دا ده چې اوس د خلکو مخکې راته وایي چې د په څه کافر یم، ما سره کوم ځای دلیل دی، خو خولې نه مې خبره وتې ده. مولانا قاسم صاحب ښه په عزت ورغی، کونډۍ ماته کې ورته کېناسته. مولانا صاحب تا سره یو خبره وایي دي، وایي تا زما متعلق د کفر خبره کړې، نو کفر ډېر خطرناک شی دی، کافر به همیشه دوزخ کې پروت دی. نو که په ما کې د کفر څه خبرې نو ما ته وښایه، نو زه به ترې اوس توبه وباسم، ستا په لاس به بیعت وکړم، اوس به توبه وباسم. او ته خو ډېر ښه سړی چې ما کې د کفر ولیده، بس اوس توبه وباسم او ستا په لاس بیعت کوم او ایمان راوړم، اوس مسلمانېږم، ما ته خو ځان مسلمان ښکاري. ملا صاحب رو رستو کېږي چې خدای څه په جنجال واوړی، نه نه جی داسې څه خبره نشته، نه نه صاحب ما ته به وایي دا خبره نه کوم، ما کې کفر سی ما ته توبه باس نه کوم در سره، مه یارېږه چې د تا سره باس کوم، مه یارېږه چې تا نه دلیل غواړم، دلیل هم دنه نه غواړم، خو که ما کې د کفر څه خبرې ما ته نه معلوم، خو دا ملتبۍ ده، الله ما ته وښایه چې د توبه وباسم، ستا په لاس بیعت کوم، مسلمانېږم دې وخت کې. اوس استاد جي معافي غواړم، مولانا قاسم صاحب دا ما غلطي شوې ده، ما معافي غواړم، معافي غواړم. د هغې عاجزۍ د مولانا قاسم په هغه دونه اثر وشو چې هغه راغی مولانا قاسم ته ګونټې ماتې کړې، مرید یې شو، د هغه مرید چې زه معافي غواړم. من تواضع لله رفعه الله. او د ټولو مخکې د حضرت بلال تاسو ته مخکې نقشه پرته ده که څونه عاجز، څومره کمزورې، د رنګ نه څومره تور، د پردي وطن، لیکن رسول الله مبارک د معراج نه راغی، د لومبۍ ځای په ده کې بلاله ته څه عمل کې چې زه جنت ته ننوځم نو ستا د پیزار کشار د ځان نه مخکې اورم. اسم نشته، الله د الله رسول اسم نشته. دا کار کوم چې اودس وکړم یا جومات ته ننوځم نو 2 رکعاته کوم، بس خدای راضي کوم. اودس چې وکړم زه بس په ما د خدای حق دی، 2 رکعاته مې نه کړله، مې نه صبرېږي، دا کوم عاجزي شو، الله ته سر لګول شي. عزت خو د خدای په لاس کې دی، رب العالمین به دله عزت ورکوي.
پروردگار به دې اوچتوي. په دې د دواړو جهانو مبارک سردار قسم کړی او په دې رسول الله مبارک قسم په خدای عمل کړی دی. دا څنګه ده چې پیغمبر مبارک په دې عمل نه دی کړی، په دې عمل کړی دی. عقبه ابن ابي معيط یو لوی کافر و د مکې، او د مکې په کافرانو کې بدماش ټیپ سړی او یو ځل راغی او د حضور پاک د مرۍ مبارکې ته د سټ ته صادر واچو او د صادر له داسې ول ورکو، ولې ولا ورکو. او پیغمبر علیه السلام په مانځو چې چکی ورکنو حضور پاک په ځمکه راغورځاو. په خدای قسم حضرت ابوبکر صدیق راغی او صادر یې د مرۍ نه ته لرې کړ. اتقتلون رجلا یقول ربی الله. ای ظالمانو څه دنه غواړي؟ نه دنه پیسې غواړي، نه دنه مشري غواړي، نه بادشاهي غواړي، نه درنه سرداري غواړي. څه غواړي؟ صرف دقه یو ټکي وایي چې زما رب الله دی او دا بوتان نه دي. نو هغه سړی وجنه، لیکن رسول الله مبارک هغه سره هم گزاره وکړه، یې ورته ونه. حالانکه پیغمبر مبارک د یو قوم خاوندو، حضور پاک د یو طاقت خاوندو، حضور پاک د یو نسب خاوندو، اسی نشو کولی دغه وخت سره خو ورته سپېړه ورکولی شو که نه. پښتانه وي ځان به در باندې ووام، ته زورور زار به در باندې ووام، خو بدل خو به در نه واخلم که نه. لیکن پیغمبر مبارک دا نه دی کړی. او د حضور پاک په صفتونو کې په پخوانو کتابونو کې چې کوم صفت راغلی دی هغه څه دی؟ ادا دی چې دی به د ستغې په مقابله کې نرمي کوي، دی به د بدو په مقابله کې بد نه کوي، عفو به کوي. د خپلو ملګرو کې دا بانډیسیان خو به داسې وو چې هغوی خو به د دې عامو حالاتو نه ناخبر وو. هغوی ته خو پیغمبر علیه السلام به یو نظر ولیده، لا پوره د دین او د شریعت د ادبو نه نو خبر. نو په یو مقام کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو جهاد کې ناستو، یو باندې راغی او د پیغمبر علیه السلام دا صادر داسې ونیو، زور یې ورکړ چې د پیغمبر مبارک په دې سټ هغې صادر چاپه جوړه کړه، دومره زور یې ورکړ. او ته څه وایي؟ وی تاله چې خدای کوم مال در کړی دی، چا به د هغې نه مال راکړه. پیغمبر علیه السلام ورته مسکی شو، حالانکه که دغه وخت کې ورته راټلی شو، سپېړی تېسته سپېړی ورکولی شوه، ستغی ورته ویلی شوه، ورته ویلی شو چې دا د خدای مال دی، خدای کې ستاسو نه کېږي. ښه دا چې چا جهاد وکړه د هغه دی، مله مری له ولې زور راکړي؟ په ارام کښېنه اطمینان سره. نه، مسکی شو ورته او صحابه ته یې ورکړي، بله شی وله ورکړي. داسې عجیبه خوی، داسې عجیبه مزاج. او یو ځل چې دا بانډیسیان راتاو شو، خو سخي ډېر زیات و پیغمبر علیه السلام ته، خو دومره سخي و چې یو سړي ولا قرط راوړل. قرط ته د شملو نه جوړېږي، د افغانیان یې پېژني، تریو شی دی، تریو ډېر ارزان شی دی، ارزان بیا. او دا ترې پخوا زمونږ په دې بانډو کې به کېدی، تره به یې ورته وي، داسې اوږدې غوندې وي، تره ورته وي، دی بادرنګ په شکل. نو هغه وله تره راوړه او څه قرط او څه 2-3 ټوکړې ډوډۍ وله راوړه. رسول الله مبارک سره هغه وخت کې چې سره سپین را لېږلي وو، موټی د سرو نه ډک کولی ورکوي. نو حضور پاک خو سخي ډېر زیات و. نو دا خلک به ترې تاوېدل، مال راکه، مال راکه، مال راکه، مال راکه. نو دقسې په یو ځنګل کې تېره خلک راتاو شي، وایي ماله ماله ورې کړل. نو آخره کې یو کس د رسول الله مبارک صادر، هغه صادر اونه کې ونښته. نو پیغمبر علیه السلام او فرمایل دا صادر خوراک یې که نه، د خدای بندګانو دا خپل صادر خوراک یې. وی ارمان که زما د دې ځنګل د اون عمره مال را سره وي، دا به مې در کې تقسیم کړی، ما ته به بیا شوم نو ویلې. ښه دا تواضع، دا عاجزي په نبی کریم صلی الله علیه وسلم کې او هغه خلک یې بخلی دی، هغه خلک چې قسم دی عقل وي چې دا د معاف کولو خلک نه دی. مکه مکرمه چې کله فتحه کېدله، دا رمضان 8 هجري وه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم 2 رشته داران دي. یو یې د ترور زوی دی عبدالله ابن ابي امیه، یو یې د تره زوی دی ابو سفیان ابن حارث ابن عبدالمطلب. دا 2 کسان دي. او دا د پیغمبر علیه السلام د ماشوموالي ملګري. دا چې کوم په ماشوموالي کې په لوبو کې
خلکو سره ملګري وي دی دقسې ملګري دي او دا د ماشوموالي ملګري چې بیا خپل رشته داران هم وي د ترور او د تره زوی دا زړه ته ډېر زیات نږدې وي. نو پیغمبر علیه السلام دوی ته ډېر دعوت ورکړ چې مسلمانان شي خو هغوی نه مسلمانېدل الټه به د حضور پاک بد وي نو حضور پاک به هر وخت کې لاس الله ته اوچت کړو یا خدای د دنیا پردي دي مسلمانان کړل خدای دا خو زما د ماشوموالي ملګري دي الله دا خو ما سره ماشوموالي کې لوبې کړي دي خدای دا خو مې د ترور بچی دی او دا بل مې د تره بچی دی خدای دا به څنګه دوزخ ته ځي یا الله دا خو مسلمانان هر وخت به یې د دې دپاره جڼا کوله او د خدای په دربار کې به یې سوالونه کول او چې کله مکه مکرمه فتح کېدله نو الله پاک د حضور پاک هغه دعا مخکې نه قبوله وه خو پروردګار یې کله لږ وروستو کې د دواړو پړه کې ایمان ور واچو دواړه را روان دي او پیغمبر علیه السلام له مخې له راځي یو ورته یې لکه څه کوې وایي موږ خو مسلمانېږو موږ راځو نو صحابه پې خوشحاله شو او صحابه په منډو منډو حضور پاک لره اوس غلیدل وایي د الله رسول ابشر مبارک شه مبارک څه چل شوی دی وی هغه دوه کسان چې تا وله ټول عمر خدای ته جړلي دي او تا وله د الله په دربار کې سوالونه کړي دي هغه عبدالله ابن ابي امیه او هغه بل ابو سفیان ابن حارث ابن عبدالمطلب هغه دواړه را روان دي مسلمانېږي د صحابو دا خیال و چې په دې به حضور پاک ډېر زیات خوشحاله شي ځکه چې ټول عمر یو بنده خدای ته جاړي مقصد حاصل شي بنده خوشحاله شي چې دی واورېدل بس حضور پاک غصه شو وی پام کوئ چې دا دواړه ماته رانشي د دې توبه او د دوی ایمان بالکل نه قبلېږي بس خو یو څیز باو حضور پاک له چې به کله غصه راله که نه نو د غصې ته بیا څوک ټینګېدی نه شو ګورې دا احادیثو کې ثابته ده چې حضور پاک د ذات دپاره چاته غصه نه ده کړې چې کله به د دین بېعزتي راله نو بیا به وله غصه ورتله د ذات دپاره پیغمبر علیه السلام د چا نه انتقام نه دی غشتی او چې دین ته به چا تاوان ورسو نو بیا به څوک د هغه غصې ته ودرېدی نه شو بیا به دومره غصه ورله چې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه هغه به په کونډو پرېوته د حضرت عمر نه به بیا خولې بېدلې او په کونډو به داسې په ډونګه چې تاسو ورته وایې دقسې په دې کونډو به پرېوته او رضینا بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی الله علیه وسلم رسولا نو هغې پورې به دا الفاظ وې چې مونږ په اسلام خوشحاله یو چې زمونږ دین دی مونږ په حضور پاک خوشحاله یو چې زمونږ پیغمبر دی او مونږ په دې خوشحاله یو چې الله زمونږ رب دی دا به بار بار وینو د حضور پاک غصه به سړه شوه نو نبی علیہ السلام غصه شو چې یو هم راځي بل هم راځي وی ګوره چې را نږدې نه شي پام کوئ چې را نه شي دې ته ما ډېر نصیحتونه ډېر وعظونه کړي دي اوس راځي اوس خو مکه فتح کېږي اوس خو به دې خامخا راځي بس د دوی اسلام نه قبلېږي هغې ته چا ووایي چې مه راځئ کار نه کېږي نه ستاسو توبه قبلېږي نه ستاسو ایمان قبلېږي هغې وایي موږ څه د یارې نه دا کار نه کوو او نه یریدلی یو موږ د زړه نه دا منو چې الله یو دی او د زړه نه دا تسلیمو چې دا زموږ د خپل محمد صلی الله علیه وسلم د خدای رسول دی دا موړه ته دا خبره کوی شوې ده اوس قبلېږي که نه قبلېږي خو بس موږ منلې ده خبره صحابه بناله ورو ورو نبي علیه السلام ته داسې سپارښتونه کول حضور پاک غوسه وینا د عبدالله ابن ابي امیه خور د حضرت ام سلمه د پیغمبر علیہ السلام بی بی ده اراله سپارش کوي نبی علیہ السلام سره په دې سفر کې ده وی د الله رسوله په پردو رحم کې په خپلو نه کې د الله رسوله لوی لوی کافر چې ستا خلاف تورې راوچتې کړي دي ادې معاف کړل او دا نه معاف کې د الله رسوله تا خو په حیواناتو رحم دی ستا متعلق قرآن ویلی چې دنه زیات رحم کوونکی بل نشته په دې خپلو ولې رحم نه کې حضور پاک ورته فرمایل ای ام سلمې دې زما بېعزتي نه ده کړې زما د رب بېعزتي کړې زما نه ده کړې زما هم کړې ده زما د خپل برستو کو د یو ته مې وې چې وروره ته خو ما پېژنې ما او تا خو یو ځای لوبې کړې دي ما او تا خو یو ځای خړپوسې کړې دي ما او تا خو یو کور کې لوی شوي
تا ته پته نشته چې ما چې ته دروغ ویلي، تا ته پته نشته ته د دې نښو نه معلومه چې د خدای پیغمبر یې. ته څه دلیل غواړې؟ ته نه خبر چې د دروغ نه یم او د خدای رسول یې. د څه وې؟ د وې دا خبرې پرېږده، ته دلیل وې. که ما ته الله پاک خط راولېږي او زما په نوم یې پرچه لیکلي، زما په نوم، او د هغه اسمان نه را روانې او زه ورته ګورم او زما لاس له راورسي او پکې خدای پاک لیکلي چې دا د ما پیغمبر دی، په دې ایمان راوړه، بیا هم نه کوم. ام سلمې اوس وایه که دې پس ومنه او دې بل څه چل وکړو، دې بل ته مو وایي چې ګوره مه کوه، ته خو زما رشته دار یې، نږدې رشته دار، بې ستتره بې پردې، او زه درته ښه معلوم یم چې د خدای رسول یم. ما خپله دعوه نه ده کړې، الله لېږلی او ګناه څه ده، څه غلطه خبره درته کوم چې نه منې. پیسې ده نه غواړم، دولت ته نه غواړم، مشري ده نه غواړم، سمه لار درته ښیم چې الله یو د شریک نه لري. بس دې کې څه دي؟ قیامت ومنه، قبر ومنه، دوزخ ومنه. زه خو درته ستا خبرې کوم، زه خو مشري اوټ نه غواړم دې زمانه کې لکه خلک اوټ غواړي، یعنې دنیاوي اوټ خو ما ووایې، خو دنیاوي مفاد خو نه غواړم. د څه چلو که د هغې په مقابله کې د زما خلاف شعرونه جوړ کړل. دی شاعر زما جبریل او قرآن او خدای هغه څه یې راپسې په شعرونو کې ووایي چې نن د فارس او د روم د بادشاه نه واله د دنیا په ګوټ ګوټ کې خلک شعرونه وایي. هغه زمانه د شعر و شاعرۍ اوس نه ده، اب ټوله شپه خلکو شعر و شاعري کوله. دی خو زما دا چل کړی مثلا مې څنګه وبنه، ما خود ویله چغې والي دي، خدای ته مې جړا کړی، دا چل دوی کړی دی. بس ام سلمه رضی الله تعالی عنها ام المؤمنین پوه شوه چې کار نه کېږي، خو د پیغمبر علیه السلام خوی ټولو ته معلوم و چې حضور پاک ډېره غصه خو چې څوک ور مخامخ شي غصه ختم شي. عاجزي پکې ډېره زیاته ده. نو دې دواړو ته حضرت ام سلمې وی داسې وکړې، یو آیت ته تخیم، دا آیت لاړ شي او د پیغمبر علیه السلام مخکې کېنې او دا ورته ووایه، او که مخ د نه اړی مځی ته دا ورته ووایه، کېدی شي کار وشي. هغه آیت څو هغه و چې یوسف علیه السلام رونو یوسف علیه السلام ته ویل. یوسف علیه السلام رونو خو یوسف علیه السلام په کوی کې وغورځو، هغې خو یوسف لاړ مړ شو.